کارپوهان هم وایي که نوښتګرو ځوانانو ته پاملرنه وشي او د زده کړو او نوښتونو لپاره ورته زمینه برابره شي، کولی شي چې لا ښه نوښتونه رامنځته کړي. د تاریخ په اوږدو کې افغانستان د استعدادونو کور دی. اوس چې خوشبختانه په افغانستان کې د اسلامي امارت تر سیوري لاندې زموږ د ځوانانو استعدادونو د غوړېدا دپاره کار کېږي، کار روان دی. استعدادونه وروزو، تشویق کوو او شرایط ورته برابر کوو. دا یوازینی افغان نه دی، په لسګونو نور افغانان په نورو ولایاتو کې او په خوست کې شته چې داسې ابتکارات یې کړي دي. دا د راتلونکي افغانستان دپاره به یوه لویه سرمایه ده او زما د اسلامي امارت له مشرانو نه هیله دا ده چې دغې ځوان سره همکاري وکړي او په ملي سوداګرو باندې غږ کوم چې دته هغه شرایط چې دته ضرورت دی ورته آماده کړي، تر څو چې دا وړوکې خپاره په لویه خپاره بدله کړي